بسم الله الرحمن الرحیم د یوم عاشوره په ورځ باندې یعنی د لسم محرم الحرام په ورځ باندې د درې کارونه د دې تاسو اهتمام وکړئ. دا درې کم کارونه دي یقیني طور پر څنګه چې دا میاشت افضل میاشت او هغه میاشت چې کوم میاشت د حرمت میاشت ویل کېږي هغه څلور میاشتې چې په قران مجید کې د ذکر اشهر حرم چې کوم میاشت ویل کېږي په دغه میاشت کې بیا یو میاشت محرم الحرام د میاشت او په دې میاشت کې بیا ظاهره خبره ده نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې افضل منځ د فرض مانځنه بعد هغه تهجد منځ دی او افضل روزي د رمضان مبارک د روزو نه بعد هغه د محرم د میاشتې روزي دي. نو دا میاشت چې حرمت والا میاشت زکه د دې د نوم نه تاسو اندازه لګول شي محرم الحرام یعنی انتهایی احترام والا میاشت دي د اشهر الله ویل کېږي یعنی د الله رب عزت میاشت د دومره احترام والا میاشت. نو په دې میاشت کې بیا خاص کر کې چې کوم لسم محرم الحرام یعنی عاشوره چې کوم ورځ ده د دې ډیر زیات فضیلت دی او په دې باندې ډیر شی واقعیات شوي دي. بهر حال په دې حواله سره د محرم د لسم ورځ شي ده د دریو خبرو تاسو اهتمام وکړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ظاهره خبره ده د رمضان مبارک د روزو نه مخکې د لسم محرم الحرام روزه چې کوم دا سوا فرض و بیا چې کله د رمضان مبارک روزي فرض شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حکم وکړو کچری تاسو نسل واړئ نو نسل شي او کچری نسل نه واړئ نو تاسو پر خوده هم شي یعنی د دې فرضیت بیا ختم شو. لیکن البته د دې هغه فضیلت خپل بځای برقرار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم کس لسم محرم الحرام پروز باندې روزه ونیسي د تیر شوی یو کال ګناهونه به الله حضرت معاف کړي. او د دین علاوه ظاهره خبره ده د دې روزي چې کوم فضیلت ته په دې حواله سره چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغی او پته ولګی چې په دې روز باندې يهوديان هم روزه نیسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې موږ به د دې لسم اسرا نخمه هم ملاو کچري زبل روان کړه ژوندې ومه نو زبا د دې سره نخمه چې کوم روز دا دغه بوسره ملاو یعنی د نخمه روزه چې کوم دا هغه هم نسم او د لسم اسرا یعنی په دین په معاملې کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د يهوديانو سره د مشابهت نه منع کړل دغه مخالفت کړل. خالف اليهود والنصارى د يهود او نصارا مخالفت کوي اگر چې د دین په معاملې کې ولې نه وي سمجھ کې خبر راځي. نن سبا کې زمونږ بهر معاملې کې چې د يهود او نصارا فیشني او د هغه چال چلن چې زمونږ مسلمانان اختیاري لګیا دي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین په معاملې کې هم د هغه سره مشابهت نه منع کړل. هغه بدل سم محرم الحرام پر باندې روزه نسلا زګه چې بدر باندې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته نجات ملاو شو د فرعون غرق شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دې سره موږ نحما روزه هم نسو او یا نحم سره یو لسما کتري نحما ون نسی نو دې سره د لسم سره به یو لسما. لیکن بهرحال په دې حواله سره افضل دغه چې تاسو دې سره نحم ونسی نحم لسما یا نحم لسما یو لسما. لیکن کچري تاسو صرف د لسم محرم الحرام دا روزه ونسلو نو تاسو ته هم فضیلت حاصل شي. لیکن او افضل او بهتر دغه چې تاسو دې سره یو روزه چې کوم دی ونیسئ. د دین علاوه دا روزه چې کوم دا د دې نیت مسنګ کوي او ظاهره خبره ده دا نفلی روزه ده نو د دې نفلی نیت وکړئ یعنی چې کله تاسو د روزي نیت کوئ نو تاسو به د نفلی روزي نیت چې کوم دی کوئ. او دغه شانتي د دین علاوه د لسم محرم الحرام په ورځ باندې دوی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم کس د لسم محرم الحرام په ورځ باندې خپل بکور والا باندې وسحتو کی یعنی هغه باندې چې کوم دی زیاته خرچو کی خو خوراک اسکاک بیو کی نو الله رب العزت پورا کال د په مال او دولت کې د په رزق کې با الله رب العزت اضافه کی. یعنی د لسم محرم الحرام په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې خپل دسترخوان وسیع کړي یعنی خپل بکور والا باندې خو خوروي. اوس عام ورځ کې چې تاسو سبزی خورئ ساگ خورئ سبزی خورئ یا تاسو دالونه وغیرہ خورئ نو په دې ورځ باندې لږ خرچو کې غوښه راوړئ شرط بوخ کوي یا دغه شان دي حلوا وغیرہ ور سره پخه کی یعنی خو خوراکه په خپل کور والا باندې وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پورا کال با الله رب عزت په دوه باندې د رزق فراوانی کی نو کچری تاسو دا غواړئ نن سبا کې د رزق په حواله سره ډیر تنګیانې دي سره پریشان نو په دې ورځ باندې تاسو خپل کور والا باندې وسعت وکي په دسترخوان باندې جګم دي وسعت وکي خپل کور والا باندې جګم دي خو خروي خو اس کوي نو ان شاء الله تعالی پورا کال با الله رب عزت د رزق تنګی لرګي او د رزق فراوانی وتا سو باندې کی. د دین علاوه دریم کار چې کوم دی ظاهر خبره ده مبارک ورځ ده مبارک شپې دي نو په دې ورځ باندې به تاسو څه کوئ د نفلونو اهتمام کوئ د قران مجید تلاوت وکوئ د قران مجید د تلاوت اهتمام او فرض خو ظاهر خبره ده فرض خو منځونه چې کوم فرض یغه خو سیم فرض دي دغه اهتمام په هر صورت کې دی هغه کالو سر دی. لیکن د دې فرض سره د نفل اهتمام
او د دین علاوه د قران مجید د تلاوت اهتمام اور په کثرت سره استغفر الله چلتے پھرتے تاسو استغفار کثرت کوي په دې روز باندې. نو دا درې کار دا سری چې په دې روز باندې تاسو د دې اهتمام وکړئ ان شاء الله تعالی د دې روز چې کوم فضیلت ته هغه موږ تاسو حاصل شي. بهرحال د الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د هر قسم له بدعات او خرافاتونه چې کوم په دې روز باندې کیږي د هغې نه د بچ کېدو توفیق موږ تاسو ته نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.